په دې فلم کې موږ ډېر پخوا وخت ګورو چې یوې قبیلې په یو بلې جزیرې باندې حمله کړې وي او کله چې دا خلک راشي نو د نورو خلکو سره ډېرې جګړې وکړي او دغه خلکونه د یوه ځای باره کې معلومات اخلي کوم ځای کې چې دوی فکر کوي چې ډېره زیاته سونا او چاندي او هیرې به وي دغه کلي خلکو خو دې ته ځای وښولو خو ورته ویلو چې دغه ځای ته بلکل لاړ نه شئ کینې تاسو سره به ډېر زیات بد وشي خو دغه خلکو د دې خبره ونه منله او هغه غار ته راشي دلته کې خو دې ته څه هیرې او جواهرات میلاو نه شي خو یو ورکوټې د ګیدړ بچی ورته میلاو شي او هغې نه پس دغه ګیدړ بچی ځان سره ویسي او دې نه پس ته موږ زر کاله وخت ګورو چې یو ښار کې یو جینۍ وي چې د هغې تیلي نوم وي تیلي د یو ملګری میسج کې ورته وایي چې نن شپې موږ سره پارټۍ ته لاړه شه دا هلته کې بیګ والي او د خپل پلار نه پټه هلته نه تښتېږي او مور پلار ته وایي چې نن شپه به زه لیټ راځم کور ته هلته کې یوه جینۍ چې د ګورنر لور وي هغه تیلي نه ډېره زیاته سوځېږي ولې چې تیلي سره انډیوال وي او دې سره څوک نه وي دا د تیلي انډیوال یو سیټ ته وړي او هغې سره څه خبرې کوي او خپل ملګري ته وایي چې تا دې جینۍ ته ولې ویلي چې زموږ پارټۍ ته راشه او که بیا دې دا کار وکړو نو تا له به خیر نه وي کم سے کم ما ته خو به دې ویلی وي تیلي چې کله دا واوري هغه ډېره زیاته خفه شي او تیلي غواړي چې دلته نه لاړې شي خو اچانک ته هلته کې څه چغې اوري او کله چې تیلي لاندې راکوشي او دا ملګري چیک کوي نو دا ګوري چې د دې دواړه ملګري هلته کې زخمیان پراته دي او د دې حالت کافي خراب وي دې دواړه ډېر زیات زخمیان وي تیلي د دې پسې راځي او د دې دواړو مدد دغه جینۍ اوچتوي او ځان سره یې مخکې وړي خو اچانک چاته په دې باندې څوک حمله وکړي او په دې باندې تیلي لاندې ړړه شي تیلي هلته کې ګوري چې دا جینۍ څوک د خپو نه راکاږي او بوډو ته یې روړي او په کوم باندې چې هغه ډېر زیاته ویرېږي او دا نه پوهېږي چې آخر دا څوک دی چې دا موږ مړه کوي لږ ساعته پس هلته کې پولیس راځي کوم کې چې د تیلي مور هم وي اصل کې هغه یو پولیس افسره وي او یو بل پولیس دې ته وایي چې چا هم په دې باندې حمله وکړه هغې یو جینۍ هم ځان سره وتښتوله او ورته وایي چې هغه جینۍ اوسه پورې غیبه ده او دې څه یو بله جینۍ هم ده چې هغه بل څوک نه بلکې ستا خپله لور ده او ته وایي چې ته لاړ شه او خپل لور نه تپوس وکړه ولې چې هغه تا له صحیح حل ویلی شي او کله چې دا ښځه دا خبره واوري هغه ډېره زیاته ویرېږي او بیا ځي خپلې لور سره خبرې کوي خو تیلي ورته وایي چې نه دا زما وینه نه دا له هغه جینۍ ده کله چې ما هغه بچ کولو نو د هغې وینه زما په جامو باندې راغله او دغه پولیس هلته کې ګرځېږي بیا دوی ته هغه جینۍ موبایل میلاو شي کوم چې هلته کې پروت وي او هلته کې په یو ونه باندې دوی ته یو غټ نوک هم میلاو شي کوم چې له یو ځنګلي انسان وي هلته پولیس سټیشن کې یو بوډا سړی راځي چې د تیلي مور سره میلاویږي ولې چې دې بوډا سره ډېر زیات معلومات وو او ورته وایي چې دغه جینۍ چا مړه کړې ده هغه ما ته پته ده هغه بل څوک نه بلکې یو ادمخور دی او ورته وایي چې هغه نیم ادمخور دی او نیم ګیدړ دی او د سپوږمۍ په شپې باندې هغې نه یو ادمخور جوړ شي او دغه سلسله به تر هغه پورې شروع وي کله پورې چې تاسو دغه ادمخور مړ نه کوي او دغه ادمخور به تاسو ټول مړه کړي او ختم هم کړي چې کله د تیلي مور ټولې خبرې واوري هغه ډېره غوسه شي او دې ته وایي چې غلی کښېنه تا له پته نه شي چې هغې یوه وړه جینۍ خوړلې ده او هغه مړه ده او ته دلته کې راغلی او د دروغو کیسې موږ ته کوې خو دا بوډا سړی ورته وایي چې ما ته پته وه چې زما په خبرو باندې به څوک هم یقین نه کوي او چې دغه خبرې وکړي نو دا هلته نه ځي او تلو نه پهله تیلي مور ته وایي چې کله تا زما په خبرو باندې یقین راغو نو ته ما سره ضرور میلاوه شه او ورسره هلته کې د چاندۍ یوه ګولۍ ورکوي ورته وایي چې دغه ادمخور په بل څه نه بلکې په دې چاندۍ ګولۍ باندې مړ کېږي او تلو نه پهله دغه ګلو ډبې دې ښځې ته ورکړي او دا ښځه هم هغې نه یوه ګولۍ راولي او جیب کې کښېږدي بله ورځ د تیلي مور سره پولیسو او شکاریانو سره هغه ځنګل ته ځي او غواړي چې هغه ادمخور ونیسي خو دوی په ځنګل کې یو بل مړی ګوري چې هغې نه چا سر کټ کړی وي او د دغه مړي څه عجیبه غوندې کې حال وي او بیا د دې جیبونه چک کوي او دا څه شکاریان هلته کې پرېږدي او دا په خپله مخکې حرکت وکړي خو لږ مخکې چې دا لاړ شي دا هلته کې یوه کنده ګوري او د تیرې مور همت کوي او دغه کندې ته لاندې راکوزېږي دا هلته کې یوه پوڼۍ ګوري او د هغې په مدد باندې لاندې کوزېږي خو دا چې څنګه لاندې روانې وي د دې لاندې خپه خوی شي او دا لاندې راشي او لړه شي بل خواته هغه شکاریان مړي سره ناست وي خو دوی هلته کې څه اوازونه اوري او دوی ډېر زیات ویرېږي او رو په رو دوی بره ګوري خو هغه ادمخور اوس دلته کې ځان رارسوي او یودم په دغه شکاریانو باندې حمله وکړي او دغه ټول خلک دلته کې مړه کړي بل خواته هغه پولیس د دې د چغو اواز واوري او هغه تیلي مور ته وایي چې ته زر زره بره راخیږه او کله چې د تیلي مور بره راخیږي دا هلته کې هغه ګیدړ وګوري کوم چې په سایز کې ډېر زیات غټ وي او ډېر زیات خونخواره وي لکه تیلي مور چې کله دا وګوري نو هغه ډېر زیاته ویري خو کله چې دا ګیدړ په دې باندې حمله کوي د دې مور هلته نه وښویږي او یو ځل بیا لاندې لاړه شي او بیا هغه ګیدړ هم لاندې راکوشي
خو د تیلې مور په دې باندې ډېرې زیاتې ډزې وکړي خو د دغه ډزو په دې باندې بالکل هم اثر نه کوي او دا مسلسل تې پسې را روان وي او د تیلې مور هلته کې هغه سلور ګولۍ راوکاږي او خپلې تومانچه کې اچوي او چې په دې باندې ډز وکړي او دغه ګیدړ هلته کې مړ شي بل خواته هغه ډاکټر د تیلې مور ته وایي چې دا ډېرې زیاتې ډزې په دغه ګیدړ باندې وکړي خو په دې باندې څه اثر ونه کړي خو یوه ګولۍ ده کوم نه چې دغه ګیدړ مړ دی او هغه ګولۍ ده کومه چې سرور ده او دا هغه ګولۍ وه چې کوم بوډا سړي دې ته ورکړې وه او دغه ګولۍ په دغه ګیدړ کې ډېر یو غټ سوری هم کړی و له تیلې مور چې کله دا ووري نو هغه ډېر زیاته حیرانه شي او بیا هغه ډاکټر سره له هغه بوډا کور ته راځي او دغه بوډا ته وایي چې ته موږ ته دغه ټوله کیسه وکړه دا بوډا ورته وایي چې کوم ګیدړ تا مړ کړی دی هغه له تېرو مودو نه زه هغې پسې ګرځېږم بیا تیلې موږ ګورو چې یو ملګري سره ناسته وي خو دې ملګري هلته نه ځي او بیا تیلې یوازې شي او د دې نظر په یوه سپوږمۍ باندې پرېوځي چې هغه پوره سپوږمۍ وي د دې مطلب وي چې د په نن شپه باندې د انسان نه یو ځناور جوړیږي او اچانک د تیلې حالات ډېر زیات خرابي او تیلې هلته کې څه عجیبه غونډه کې محسوس کوي او لږ ساعت پس دې نه هم هلته کې یو ځناور جوړ شي د دې ملګری چې کله هلته کې دې پسې راشي دا په دې باندې حمله وکړي او دا هلک هم مړ کړي او بل سهار چې کله تیلې هوش راځي نو هغه د وینو نه ډېر زیاته ګندوي او د دې په خوله کې له ملګري یوه ګوته هم پرته وي دا چې کله خپل شکل په عینې کې ګوري دا ډېر زیاته ویرېږي ولې چې دا انسان نه بلکې یو ځناور وي تیلې دلته کې نه پوهېږي چې ما سره څه شوي دي او ما ولې بېګاه خپل یو ملګری هم خوړلی دی تیلې دلته کې راځي او یو بس ته خیږي او شاته کښېني خو لږ ساعت پس تیلې نه هلته کې یو ځل بیا سړی خور جوړ شي خو کله چې دا چغې سوري جوړ کړي دا خلک راځي او دا ګوري او بیا دا په ټولو خلکو باندې حمله وکړي او دا ټول خلک په بس کې مړه کړي کوم مانجي دا د تیلې مور هم هلته کې هغه بس ته ځان رسوي او هلته کې چانبین کوي خو دې ته هلته کې د دې یو لاکټ میلاو شي او دا اوس پوه شي چې زما لور نه هم اوس سړی خور جوړ شوی دی او د دې باره کې دا خپل ملګري ډاکټر ته هم دا خبر ورکړي او ورته وایي چې موږ ته پکار دی چې زر تر زره موږ هغه را پیدا کړو تیلې هلته کې خپل کور ته راځي چې کوم ځای کې چې دې وړه خور ناسته وي چې هغه څه لیکي او هغه خبرې نشي کولی او دا جینۍ داسې محسوس کوي دې شاته څوک را روان دي خو کله چې دا شاته وګوري دا هلته کې یوه ګیدړ ګوري په کوم باندې چې دا ماشومه ډېرې زیاته ویرېږي او دا غریبه خبرې هم نشي کولی ظاهره ده چې دغه جینۍ چغه نشي ویلی چې څوک را خبر کړي خو کله چې دا هغه ګیدړ ته ډېر په غور سره ګوري دې ته پته لګېږي چې دا بل څوک نه بلکې زما خور ده خو شاته نه دې پلار راځي او په دغه ګیدړ باندې حمله کوي او بیا دغه ګیدړ ته شاټونه ورکوي او خپلې لور ته وایي چې تخته او په منډه راځي او په ګاډۍ کې کښېني او دلته نه تښتېږي خو دغه دوران دغه ګیدړ په دې سړي باندې چک لګولی وي او دا خپل ګاډۍ نشي چلولی او دا سړی هلته کې بېهوشه شي او د دې اکسیډنټ هلته کې وشي د تیلې خور هلته کې ګاډۍ نه تښتېږي او ځان پټوي خو هغه ګیدړ هم بهر روځي خو هلته کې ښار کې ډېر خلک موجوده وي او هغه چې کله وګوري چې یو ګاډۍ اکسیډنټ وشو دغه خلک راځي او د دې مدد کوي خو دغه ګیدړ په دغه ټولو خلکو باندې حمله وکړي خو دلته کې ډېر زیات خلک راغونډ وي او دا ټول خلک وتښتېږي خو بیا هم دا ګیدړ په خلکو حملې کوي بیا هلته کې د تیلې مور او هغه ډاکټر راځي او په دې باندې حمله کوي او دا هلته کې بېهوشه کوي او د دغه خبرې فایده دا خلک اوچتوي او دوی هلته کې ځي او یو سټور کې ځان پټوي خو تیلې دلته کې بېهوشه نه شي بلکې زخمي شي او هلته کې منډه کړي خو بیا هلته کې هغه بوډا سړی په ګاډۍ کې کښېني او په تیزه ګاډۍ چلی او په دغه ګیدړ باندې حمله کوي او په خپل ګاډۍ باندې ووي او دا ګیدړ له سټور دننه ځان سره راولي دلته کې د تیلې خور د هر څه ګوري او هغه همت کوي او هلته کې بار راځي یو ځل بیا دا هغه انجکشن راخلي او دې ګیدړ ته یې وښي په کوم باندې چې دا ګیدړ هلته کې بېهوشه شي بل سین کې موږ د تیلې مور ګورو چې هغه دې ته ناسته وي او ډېره زیاته جاړي او دې ته ډېره جاړي او ته وایي چې ما دا خیال ونه ساتل او ته ما معاف کا او بیا دا فکر کوي چې دا ژوندی نشم پرې غوستی ولې چې دا به نور خلکو هم مړه کړي او بیا هغه سلور ګولۍ راخلي او په خپله تومانچه کې اچوي خو دلته کې موږ ته نه ښیي چې دې خپله لور مړه کړه او که پرې غوسته خو دا هغه سلور ګولۍ راخلي او له خپلې لور عکس مخامخ یې ایږدي او دلته کې زموږ دا فلم ختم شي